چې په یو کلي کې د خان په نوم یو سړی د خپلې ښځې د 2 بچو او د بوډاګانو مور او پلار سره اوسېده. خان یو خوش طبیعته انسان و، خو په ژوند کې ورله قسمت چېرته هم ساعت نه و ورکړی. د خان مور او پلار کمزوري او بیماران وو. د خان د مور د جوړونو مرض و او د پلار یې د ساه بیماري وه. خان به روزانه ښار ته تلو او هلته به یې مزدوري کوله او واپسې کې به یې د مزدورۍ په پیسو مور او پلار له دوايانې او د کور دپاره څه سامان راوړو. خان به د ورځې مزدوري کوله او د شپې به خدای ته په سجده پروت او د الله نه به یې سوالونه کول. یا الله، زما مور او پلار له دا اخري ژوند په سکون کې او زما بچو له هر قسم خوشحالۍ ورکې او زما په نصیب کې د حلال رزق ولیکي. یوه ورځ چې خان د ښار نه کور ته راغلی نو څه ګوري چې د هغه زوی ریحان پروت دی. مور ورته خوا کې ناسته ده او جاړي. فاطمې ولې جاړي او دا ریحان ولې داسې پروت دی؟ خانه، په ریحان د سهار نه تبه راغلې ده او اوس یې تبه ډېره شوه نو بېهوشه شوی دی. فاطمې بیا خو زر راپاسه چې ډاکټر له یې بوځو. خان ریحان واغست او هسپتال ته یې بوتو. ډاکټر صاحب، زما دا زوی چیک کوي، په ده باندې د سهار نه تبه راغلې ده او اوس بېهوشه شوی دی. خانه، تاسو بهر کښېنئ، زه د مکمل چیک اپ کومه او بیا تا ته واما چې د څه مسله ده. خان او فاطمه بهر کېناستل او د خپل زوی دپاره یې د خدای نه دعاګانې غوښتل شروع کړل. څو غنټې پس ډاکټر بهر راغلی او یو ډېر د خفګان خبر یې خان له راوړو. ډاکټر صاحب، څه وشو؟ زما زوی له څه چل دی؟ خانه، تاسو حوصله وکئ، ستاسو د زوی د زړه مسله ده او د هغه به سمدستي بایپاس اپریشن کول غواړي. دې خبرې اورېدو سره خان ډېر زیات خفه شي، خو بیا هم همت نه بایلي. ډاکټر صاحب، د اپریشن نه بعد خو به زما زوی ښه شي که نه؟ خانه، موږ به خپل پوره کوشش کوو او شفا ورکول او نه ورکول دا د الله رب العزت کار دی. ډاکټر صاحب، په دې اپریشن به آخر خرچه څومره راځي؟ کم سے کم 15 لاکه. 15 لاکه؟ یا الله، ته زما مددگار شي. ډاکټر صاحب، تاسو د اپریشن تیاری شروع کړئ او زه د پیسو بندوبست کوم. صحیح ده خانه، ته زر تر زره بندوبست وکړه چې موږ د اپریشن شروعات وکړو. دې خبرې کولو نه بس ډاکټر د هغه ځای نه لاړ شي. فاطمې، ته دلته کښېنه، زه ځم چې د چودري صاحب نه پیسې راړم. خان د هغه ځای نه روان شو او د چودري فضل الدین حجرې ته راغلی. خانه، دلته څنګه رالې؟ چودري صاحب، زما د زوی بایپاس اپریشن دی د زړه او په هغې به 15 لاکه روپۍ لګي. ما ته د 500 لاکو روپو ضرورت دی او زه ستاسو ځای ته ډېر په امید راغلی یم. ما خالی لاس مه واپس کوئ. اوهو خانه، دا خو ډېره د خفګان خبره ده، خو چې ته هیڅ فکر ونه کړې، ریحان زما هم بچی دی. چودري خپل نوکر له اواز ورکړي او ورته ووایي چې خان له 15 لاکه روپۍ ورکا. دې خبرې اورېدو سره خان ډېر زیات خوشحاله شو او د چودري شکریا ادا کړه. د پیسو اغستو نه پس خان د هغه ځای نه رخصت شو، خو خان ته دا پته نه وه چې د دې مدد شاته د چودري یو غټ چال دی. د خان د تلو نه پس چودري خپل ډاکټر زوی ته کال وکړو. کامرانا، چې خان درشي نو ډاکټران پوهه کا چې خان ته ووایي چې اوس دا اپریشن په 50 لاک روپۍ کېږي، په 15 لاک روپۍ نه. کله چې خان هسپتال ته ورسي نو د خان د پیسو د ورکولو نه مخکې ډاکټر خان ته ووایي: خانه،
ستا د زوی د اپریشن دا مسله ډیره زیاته سیریس ده او دا د عامو ډاکټرانو کار نه دی. دې له به موږ د امریکانو ډاکټر راغواړو او په دې به 50 لک روپۍ خرچه راځي. دې خبرې اورېدو سره خان په ځمکه کښېني او سوچ شروع کړي. یا الله چې دا بسې کېږي، 50 لک روپۍ خو ډېرې زیاتې دي. دا به زه د کوم ځای نه راپیدا کوم؟ یا الله په غریب بنده باندې داسې مرضونه چرې نه راولې چې یو طرف ته ورسره پیسې نه وي او بل طرف ته یې بچې مړېږي. خان دا سوچونه کوي چې چودري هسپتال ته راشي. خانه ما ته پته ولګېده چې د ریحان بچي په اپریشن باندې 50 لک روپۍ لګي او تا ته د 50 لک روپو ضرورت دی. او چودري صاحب خدا سوچ کوم چې مالا به دا 50 لک روپۍ چرته وي، مالا به دا څوک قرض راکوي؟ خانه زه به تاله 50 لک روپۍ درکم، خو ته به ما سره یو معاهده کوې. ته به په یو سټامپ پیپر باندې مالا لیکلي راکوې چې هم دا پیسې به ته مالا 15 کاله کې دننه راکوې، او که چېرې تا مالا دا پیسې په 15 کاله کې را نه کړې نو ستا کور به زما وي. دې خبرې اورېدو سره خان په سوچ کې پریوت، خو د زوی خیال ورته راغی نو سمدستي یې کاغذونه بغیر د کتلو نه ساین کړل. د کاغذونو ساین کولو نه پس خان پیسې جمع کړې او د ریحان اپریشن وشو. خانه مبارک تشه، اپریشن کامیاب شو. یا الله ستا لاک لاک شکر دی. او دغه شان یو څو ورځې پس خان ریحان کور ته راولي. کور کې یو ځل بیا د خوشحالۍ ماحول جوړ شي، خو خان او د هغه کور والو ته دا پته نه وي چې دې نه بس بل څه مصیبت را روان دی. وخت تیریږي او 15 میاشتې پس خان کره د چودري بدماشان راشي او خان ته وایي دا کور زر تر زر خالی کوا، 15 میاشتې پوره شوې. ما سره خو چودري صاحب د 15 کالو معاهده کړې ده، زه خو به دا پیسې په 15 کاله کې دننه ورکوم او دا خو لا یو کال هم نه دی شوی. 15 کاله نه، د 15 میاشتو، په کاغذونو کې 15 میاشتې دي. دې خبرې اورېدو سره خان د کلي د جرګې خواته ورشي. د خبرې کولو نه مخکې چودري کاغذونه راوباسي. خانه د څه خبرې کولو نه مخکې دا کاغذونه وګوره چې په دې کې څه لیکلي دي. خان چې کاغذونه وګوري نو په هغې کې هم 15 میاشتې لیکلي وي. خان په خپل جهالت ډېر زیات خفه شي او کور ته راشي. خانه بچې، کاش چې تا تعلیم کړی وي نو نن به موږ له چودري دومره غټه توکه نه راکوله. بس مورې، په دې کې به هم زموږ دپاره خیر وي. فاطمې کډه راغونډې کړه چې ښار ته ځو. خان ښار ته په کډه راشي او یو وړوکی شان کور ځان له په کرایه ونیسي. خان ځان له په یو ګودام کې مزدوري وکتله. د ورځې به مزدورۍ لته او د شپې به په یوټیوب د کاروبار چل زده کوو. ډېر زر خان د سبزو کاروبار شروع کړو. هغه به په ایماندارۍ سره تلل کول. فایده به یې لږه وه خو دعا به یې ډېره اغسته. دغه شان وخت تېرېده او څو کاله پس خان یو غټ کاروباري شو. د خان خپله د فوډ پروسیسینګ کارخانه، ټرسټ هسپتال او ډېرې لنګرخانې چلېدې. خان ته د تعلیم د اهمیت هم پته ولګېده، نو هغه د ماشومانو دپاره یو پری سکول کولاو کړو. یوه ورځ چې خان خپل ټرسټ هسپتال کې مریضانو سره ملاوېدو دپاره تللی وي، نو هغه څه ګوري چې یو کس چې په خراب حالت کې دی او علاج ورته شروع دی. خان چې هغه خواله ورغلی نو هغه ډاکټر کامران و. کامرانه ته تاله څه چللی؟ کامران خپل نظر ښکته کړو او خان ته یې وویل خانه، جواری او غرور زما هر څه تباه کړل. زما پلار تاسو سره ډېر ظلم کړی دی
او ستاسو د مجبورۍ نه ډېره غلطه پیدا اغستې وه. تا هر څه موږ سره ستاسو صبر وکړل. دې نه پس خان د یو بل مریض باره کې تپوس وکړو. هغه بل مریض کوم ځای دی؟ هغه چې څوک ورله تپوس له نه راځي. خان د هغه کمرې ته لاړو نو هغه چودري فضل الدین و. چودري چې خان ولیده نو په ژړا شو او د خان نه یې معافي غوښتل شروع وکړل. خانه ما معاف کړه، ما تا سره ډېر ظلم کړو، ستا هغه پیسو موږ ډېر زیات خراب کړو. زما زوی هم هر څه په جوارۍ کې بایلل او موږ خالي لاس پاتې شو. ما ستاسو په ظلم صبر وکړو او دعا مې کوله او نن زه په معاف کولو یقین لرم او ما ته د الله د رضا دپاره معاف کړې. خان چودري معاف کو او هغه لري او د هغه زوی لري په خپل هسپتال